له ډنمارک څخه د افغان غږ د راډیو تلویزیون قدرمنو لیدونکو ګرانو اوریدونکو او خویندو ورونو مشرانو کشرانو سلامونه جوړ په خیر ستړي مشئ. یوسف هیواد دوست ما له ډنمارک نه د افغان غږ راډیو تلویزیون استودیوګانې دي. زموږ د کال وروستۍ غونډه ده د مشرتابه هیئت د ټول راډیو تلویزیون مشران راټول شوي دي. په عین حال کې د کال وروستۍ خپرونه ده چې دا یو کال کې موږ څه خپرونې درلودې دې باندې بحث او خبرې دي. خو تر اوسه چې کومې خبرې شوي دي افغانستان لومړی شوی دی، بیا هم ښې نمرې راکړي دي. اصلا ما ته نه راکړي دي، زموږ وطن ته نمرې ورکړي او تاسو ته د ځان او فیضه جان هوسا لخوا چې د دې پروګرام چلوونکې ده او د دې خپرونې چلوونکې ده د زړه له کومې له تاسو مننه کوم چې موږ سره مو تل د خپلې قلمي مرستې ساتلې دي. نو موږ له دغه ځای نه خپل نشرات کوو ورځني هغه څه چې مو د لاسه کېږي. قدرمنو دوستانو هیله ده چې تاسو لپاره دا په زړه پورې واقع شوي د ټول کال په جریان کې چې موږ هره اونۍ څه د پاسه شپږ ساعته خپرونې لرو په ټول کال کې تاسو زموږ سره مرسته کړې ده او د دې امله ډېره زیاته مننه کوم. راځئ بیا به موږ وګورو چې دا برخه خو زموږ د افغانستان برخه دغه ده چې زه باید دا برق ولګوم. دا برخه دلته موږ پروګرامونه مونتاژوو او دیزي کې هر پروګرام ځان ته خپل ځای لري، کمپیوټرونه او هر څه بیل او دا زموږ د تلویزیون او رادیو استودیو ده چې هغه د ګورې چې خپرونه همدا اوس هم خپرونه روانه ده. زموږ د ډنمارکي برخه ده. څو شېبې وروسته له ډنمارک نه د افغان غږ راډیو هم خپرېږي. دغه کانال ده چې د ګلسکس کانال ګلسکس زموږ د افغانانو چې کله کله ځینې کسان یې ښه دل وایي نو دا راډیو خپرو کله کله تلویزیوني شي. دلته مو ارشیف ده د ټولو سندرو د بېلابېلو هېوادو د ډنمارک او زموږ مرکې او تیر پروګرامونه په دې برخه کې چې ګورئ زموږ د پروګرامونو زیاتې برخې دي. زه همدا اوس فیضه جان نه ډېره مننه کوم چې دا کامرې کار دی له ځان سره راخیستی. په هر صورت هغلته وګورئ یو لنډ چې ویې ګورئ هغه ځای کې هغه د افغانستان بیرغ ده او ته ولرئ چې دا فیضه جانه څه شوله دا فیضه جانه رانه وتښتېدله که څه رقم دغه ده دلته ده. فیضه مننه سلامونه قدرمنو اورېدونکو هر چېرې یاستئ روغ جوړ خوشحاله او ارامه اوسئ. بس زوړ کال 2025 کال نو وروستۍ شپې ورځې دي تاسو ته ډېر ښه راتلونکی کال غواړو او په دې کال کې تاسو نه د زړه د کومې مننه کوم ستاسو د همکارۍ نه پیرزوینې نه ستاسو د همغږۍ نه د موږ سره او مهربانۍ نه. شنونده و بیننده عزیز رادیو تلویزیون صدای افغان از دنمارک امیدوار هستم سلام‌های جداگانه ما را بپذیرین. یوسف هیواد دوست و فیضه هوسا، اجمل جان هیواد دوست و اشبه جان هیواد دوست. اما اولادای ما 3-4 نفر کمک میکنه، کار مفت است، نه معاش داره نه پیسه، خود ما ولا جیب خود مصرف میکنیم. این تقریبا نزدیک به 15 سال شد. در صورت امیدوار هستم که جور و سلامت باشین. همین عبادت ما را خدا قبول کنه و کم ما و کرم شما. تشکر از اینکه ما را همیشه کمک و همکاری کردین. از انجمن فرهنگ افغانستان، از شورای سراسری حقوقدانان افغان، از شورای سراسری افغان‌های مقیم دنمارک، از مرکز کلتوری افغان‌ها در شهر آغوز، سازمان زنان افغان دنمارک، یک سازمان زنانی که اینجا خواهران ما مصروفه، از جونان و از همه عزیزان تشکر میکنیم در داخل افغانستان و در سایر کشورهای جهان که ما را همیشه کمک کردن. بریم سر ببینیم. قدرمن دوستانو نو څو شېبې وروسته زموږ کلنۍ غونډه پیلېږي چې دا همکاران راټول شوي دي دلته ټول. نو څو شېبې وروسته به زموږ غونډه پیل شي او ټول کال ارزیابي ده. خو مخکې له مخکې موږ ته وویل چې ستاسو خپرونه د مقامات لخوا د تایید وړ ګرځېدلې. په هر صورت هلته دوستانم فکر کوم چې د چای او چلم
دلته غم خوري وګورو هغه د عزیزانو ځینې شیان د چای کافي او نور شیان یې جوړ کړي دي چې د جلسې په ترڅ کې به انشاءالله چې د دې نه ګټه اخلو په هر صورت دا زموږ د راډیو تلویزیون بورډ د بیلابیلو هیوادونو چې خپرونه خپریږي خدا پکې بیا فایزه جان ده چې فایزه جان رو دیگه همکار بسیار صمیمی است بسیار کمک میکنه مرا واقعا ما اصلا دمی برنامه ما نشان میدیم دمی برنامه خود که زن و شوهر یا مرد و زن ما نشان میدیم که اصلا نمی افغانا زن ستیز نیست لاغ پشت مردم گپ میزنن ما بسیار یک تاریخی بسیار کهن داریم هم دست نده پایزه جانی که خزه و نارینه دوار پر خاخلی زموږ کلنۍ اخري غونډه ده نو په دې خاطر دلته خبرې ډېرې دي او طبیعي ده چې نر او ښځه یو شی دي او یو شان په برخه ولري په ټولنه کې ټولنه کې یو نو تا نه خو ډېره مننه چې دا عملاً تا ثابته کړې ده ډېره زیاته مننه